300 کسانو ته ډله ییز روجمات یې ترتیب کړی. په اسداباد ښار کې ډله ییز روجمات یې تیار کړی دی. راځئ ورته. ولې نه په سر سترګو څنګه یې ته ښایي دا ګونګی دی نو دوستانو بیا هم راوتې خپله غریبي کوي. د کونړ ټي وي درنو لیدونکو سلامونه. یو ځل بیا اظهار سلارزی ستاسې په درانه چوپړ کې. او دوستانو نن نو موږ په اسداباد ښار کې 300 کسانو ته ډله ییز روجمات یې ترتیب کړی. په همدغه پار اسداباد ښار ته راوتلی یم تر څو هغه بېوزله خلک چې دغه روجماتې ته اړتیا لري 300 کسانو ته دغه ټکټونه ورکړم او په روجماتې کې راسره ګډون وکړي. کوم کې چې به د کونړ ولسونه ګډون کوي. او نن نو اسداباد ښار ته زه راووتم چې روجماتې ته تقریبا ډېر کم وخت پاتې. نو غواړم دلته په اسداباد ښار کې د اسداباد ښار په میشتو خلکو باندې هغه چې ډېر زیات بېوسه وي په هغو باندې ټکټونه وویشم تر څو په روجماتې کې راسره ګډون وکړي. نو تاسې راسره ملتیا وکړئ د روجماتې تر پایه. نن درته ډېره خوندوره خپرونه لرم. نو دوستانو تر ډیره به زما هڅه دا وي چې په اسداباد ښار کې هغه خلکو ته دغه کارټونه ورکړم او روجماتې ته دعوت کړم چې هغوی بېوسه وي او ناچاره وي. نو دلته یو دوه ورونه ولاړ دي. ورور ستړی مه شي. ښه صحت لرې؟ د کوم ځای یې؟ د ګورګام یم. ګورګام. نو موږ په اسداباد ښار کې ډله ییز روجمات یې تیار کړی دی. راځئ ورته. ولې نه په سر سترګو ډېر ښه. نو تا ته به دغه کارت درکړم چې په دغه روجماتې کې راسره ګډون وکړي. دې کې نور ادرس هر څه لیکل شوي. صحیح ده؟ هماغه ځای ته به راځئ. څنګه یې ته ښایي دا ګونګی دی نو دوستانو بیا هم راوتې خپله غریبي کوي. روجماتې ته خو راځئ. صحیح. تاسې د کوم ځای وئ وروره؟ راځئ روجماتې ته. دې جومات ته راتلی شئ.
درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ تاسې وکتل چې موږ په اسداباد ښار کې خلکو ته بلنلیکونه ورکړل تر څو له موږ سره په ډله ییز روژه ماتي کې ګډون وکړي. نو راځئ اوس مو د روژه ماتي طرف ته بیم دا چې په کونړ کې یا په ټول افغانستان کې بارانونه و، خو طبعا کونړ کې ډېر زیات بارانونه و. نو په همدغه اساس موږ غوښتل دا روژه ماتي په یو ډېره لویه فضا کې ترسره کړو، ډېر زیات خلک را سره پکې ګډون وکړي. خو د بارانونو له کبله مو دا روژه ماتي د کیرالې تر څنګ کوم مسجد چې دی جومات دی په دغې ادرس باندې مشهور دی، نو په همدغې کې را ترتیب کړی دی او د کونړ ولسونه به را سره په همدغه مسجد کې ګډون کوي او روژه به ټول په ګډه سره دلته روژه به ماته و، روژه ماتې به ترسره کوو. دوستانو طبیعي ماحول دی، تاسې زما تر شا ګورئ باران وردېدلی دی او ماحول ډېر واو دی هغه د شاعرانو خبره. نو راځئ تاسې به یم د روژه ماتي طرف ته. دوستانو دا ګورئ هلال هم چې دی همدلته کښېنه کاکا کښېنه ماما کښېنه. هلال ستړی مه شي، ښه صحت ښه دی؟ روژه ماتي له راغلی روژه یې روژې څنګه دي؟ ښې دي الحمدلله ډېرې ښې دي. نو روژه ماتې به نن موږ سکې صحیح ده؟ صحیح ډېره مننه چې راغلی صحیح ده؟ ستاسو خوانه ډېره مننه وي. ستاسو خوانه ډېره مننه. سلامت اوسئ سلامت اوسئ هلاله. بس روژه به یو ځای ماتو صحیح ده؟ انشاءالله. دوستانو ګورئ نو هلال چې په لاس او خپو معذوره دی بیچاره، نو راغلی چې موږ سره روژه ماتې وکړي. دوستانو نو تاسې ګورئ دغه دی نو ځوانانو په ډېره مینه سره دغه ټول تیاری وکړو، بندوبست یې وکړو او بس نو تقریبا 20 دقیقې د ماښام اذانه ته پاتې دي چې روژه ماتې به ترسره کیږي.